سکه جاوید زاده په معیار بازار کې نه نو یار ته نن پته نشته منجن ماما کیپې کولاو کړی دا تا هو کتله ا داغې نن ابتدا د هغې له راغلی یم که نه منجن ماما جوړې پیسې میسې پیدا کړي دي یاره الله دې وله نورې هم ورکړي همغه خوشحالېږو چې هر غریب سړي له خدای پاک خپل رزق ورکړي او خپل کاروبار دې ورکړي کله کې به کولاوي یاره الله دې مال هم اوس راکړي زه م خپله کیپې کولاو کړم. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم ستاسو قربان ملک شاذیب. ګرانو عزتمندو کتونکو نن ولاړ یو په مین معیار بازار ولاړ یو دلته منجن ماما کیپې پرانستو شو ایل راغلو د نن پرانست سره ورزو هغه طرف ته او ټول مخکې ما سره جاوید زاده ولاړ دي کین تاسو به پیجنې ټک ټاک سٹار هغه سره خبر ترکو او د این بعد بیا دنه ورزو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له شاذیب خیر دی تیریږي خو الله پاک رحم دی. نن خو مو ته راغلی منجن ماما د کیپې پرانست سره ته په هم رالی په دې موقع څه وینا ده یاره زما خدا وینا ده چې منجن ماما ډېر غټ ریسټ واغستو چې کیپې کولاو کړه او هغه کې لکه کولډ ډرینکس او هر قسمه لکه اوزار تاسو به اوس په خپلم دننه ورشئ او به ګورئ که نه او ډېر خوښه اوزار دی آیس کریم او لکه مطلب زه په خپله رالم زما په خپل هم خواهش و چې زه هم ځان یو کیپې کولا کړم خو زه منجن او زما یو حساب کتاب دی وروره تاسو هم ورته وزټ وکړئ راشئ او زما خیال دلته به دا کامیابه شي که نه ځکه چې زیاتره خلک او نوشیر روډ باندې زیات دا کیپې دي نوشیره کې ده به دلته د معیارو کې دومره نشته نو څه د خیال دی معیارو کې خو نشته دا خو په لومړني ځل یو معیارو کې کولاو شو چې هغه منجن ماما ډېر غټ سوچ وه او دا په هر ځای کې موجود دی خو په دې معیارو مردان کې لږ سیټ ته دی دا دلته نشته دا هغه کولا کو او کامیابي خو د الله په لاس کې الله دې کامیاب کړي هر مسلمان چې څه کاروبار کوي الله دې کامیاب کړي. ستا څه مصروفیت دي نن سبا څه کې څه ټک ټاک مټک در روان دي که نه یا ټک ټاک لږ لږ کوه او بس تا د خبره کپړو سلمینی کو نو ښه جي ښه ګپ شپ به لګو دننه ورځو ګرانو عزتمندو کتونکو کیپې هم تاسو ته ښایو او کیپې کې چې نن کوم میلمانو شرکت کړی دی هغوی سره هم ګپ شپ لګو موږ سره اوسئ جي. منجن ماما ملک صاحب ماشاءالله تاسو خپل جوړ کړل ملک صاحب بس غریبۍ جونګړم جوړ کړی دا او مین معیارو بازار دی او سوړ کې اونته سیټ اپ دی مونږ چې مینوال راځي نو په خوشاله باندې ملایوي کوم غب شپ هم لګاو او بل دا چې موسم ګرم دی ډېر زیات نو مختلف قسم شیکس دي کولډ ډرینکس دي سموک والا نایټروجن آیس کریم دي نو مونږ زه خوندرو مزي هم تخري او ځان له په سټډي سي میډي سي جوړې بس ماحول مې جوړ کړی دا یو خبره کوم دا مشوره د لچا درکړه کې پیدا چې کې کولو لیکله دا د سکارو چې زما یو درې څلور خوریان دي که نه هغې بېروزګار وو مې زه هغوی هم پکې په روزګار شي او بل دا چې سیزن و نو مې سیزن دی او درېیمه خبره دا ده چې دلته به اکثر میلمانه راتلله میلاویدو لپاره مینهوال به زیاتره راتلله نو هغوی به یاره وی چې منجن ماما ته اکثر په ځای نه موږ در شو زما غاړه د موبایل یو دوکان هم دی که نه نو هغې ته مخامخ بالکل اپوزیټ د روډ نه دویم سایډ ته ما چې کوم د کیفې کولا وکړه نو ما زه په موقع یم هم چې کوم څوک میلاویدو لپاره راځي دلته په موقع موجود یم انشاءالله ګپ شپ به لګو میلاویږو به م او دویم خبره دا ده چې داسې قسم ایټمز مې ولره وړي دي چې هغه خوري خوندونه مزې به هم ترې اخلي او بل درېیمه خبره دا چې ستاسو د چینل د پښتو نیوز ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په موقع باندې ځان راورسو رالی تاسو خو ماشاءالله مردان کې یو ایونټ هم نه پرېږدئ خو بهرحال چې دلته رالی دا هم ډېره غټه خبره ده جي ډېره مننه جي اوس نورو ورځو نو میلمنو سره خبرې ترې کوو جي اوس موږ سره چې کوم میلمه موجود دی هغه ستارو محتاج نه دی یقینا تاسو بیا ډېر ښه پېژنئ اسپندیار شاه السلام علیکم پی ټی آی کارکون دی یې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاذیب بھائی څنګه کلی وایو قدرمن شي مهرباني نن بالکل تاسو راغلي منجن ماما د کیپې پرانست او شوای کوم شرکت وکړو د منجن ماما کیپې په حواله باندې سبل غواړي او خو هم شو کنه کیپې هوډر مزیدار جوړه کړل هم کو پکې چې ډوبه چې اوس کلا او د کی خدای چې د دې چې کم یو پروجیکټ شروع کړی دی اسموکینګ آیس کریم چې کم دی نو دا دلته نشته په لوکل ایریا کې نو دا یو ډېر بهترین سیس دی او سټپ وایغشتو ان شاء الله دې بخیر ان شاء الله دې نور مخکیم زیه روان خو دې لګاو په نت په ذریعہ باندې خدای یو کاروباري بیس باندې چې کم د سټپ واغشتو ان شاء الله دې باندې بخیر دې رواني خیال دا ته دلته معیارو کې سٹارټ واغسو پکې نو چې په نو شیر روډ باندې هغه ځکه چې زیات تر خلک دي زنه ځکه نه بار خوراکونه کوي نو سم خیال اصل کې یو کار بل دی دا خو انسان د خپل یو جیب ته وګوري هغه شان کار وکړي مثلا دلته په یو سیس باندې 10 روپیا بندي ګل ته په 10 بنديږي نو دا څه په زموږ خواهش ته چې کیپ سی دی ول راکیا او دا خبرې دي زه ان شاء الله روان به خیر یاو سم مصروفیت دي تاسو نن سبا پولیټیشن بسکه او بس اوس خو خره منجن دي سره ټیک ټاک میک ټاک جوړو جاوید زاده راغلی دي چې راشي په لې وته وخت کیه کنه قسم د وجود تیریږي روان دي اخر کې څه پیغام ورکول غواړي پیغام خدا دې چې خادو سے او آبادو سے او خوشاله اوسه او یو بل سره اتفاق
مین شیز اتفاق دی. نن سبا د ملک یو ډېر بل طرف ته روان دی خو ذهن د انسان خپل یو داسې یو سوچ پکار دی ګراني ده ډېره روانه ده خو زما به یو ریکویسټ دی دکاندارانو ته دا به خاص کر منجن تم کوو چې ریټ مناسب چلوه. علیکم شاه بھائی ډیره مهرباني. منجن ماما له کیپې ته منجن ماما له راغلو مونږ وایي چې یاره سپورټ یې کړو چې یو ښکلی سټپ یې اخیستی دی. نن سبا که ته وګورې دا بېروزګاري ډېره سیوا شوې ده. که منجن ماما دا ځای لکه کیفې یو انیشیټیو اخیستی نو دې سره به یو 3-4 کسان نور هم بېروزګار شي. نو دا ډېر ښکلی سټپ دی. داسې کسان اپریشیټ کول پکار دي. کیپې د خوښه شوه که نه؟ او لوکیشن هم ښه دی. دلته یو دلته هم ایس ایس ډېر زیات نږدې دی ورته او بل دا دله کسان هم څه ځي راځي نو زه ایزلی باندې به ورسره ملاویږي. خیر صبر کول غواړي. پیغام هم دغه ورکول غواړو چې ګوره بېروزګاري سیوا ده او نن سبا هر سړی وایي چې ما ته سرکاري نوکري میلاو شي. نو سرکاري نوکرۍ خو لیمیټډ راځي نو دومره خو شته دی نه. ځان نه د روزګار سوچ وکړئ. ګرانو عزتمندو کتونکو اوس چې ما سره کم ملګري ولاړ دي یقینا دې تاسو ښه پېژنئ په ټیک ټاک باندې راځي منجن سره جنید نامې ده هغوی سره خبرې وکړو. ایوم دې په دې نن چې کوم د منجن ماما د کیپې پرانیسته وایي کې شرکت کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر دی الحمد ته راغلی منجن ماما کیپې ته د کیپې په حواله څه وینا ده؟ بس پهله خو منجن ته مونږ مبارکباد پیش کوو چې د غټ سټپ چې اوچت کو نو منجن ماما کیفې ته په معیار وکړي. نو زما ټول مینوال ته درخواست دی چې خامخا دې دلته راشئ وزټ وکړئ او دا کیفې چې کوم ده کامیاب کړي. دلته به ریټونه هر څه تاسو ته ډېر ښه میلاویږي. څه پیغام ورکول پیغام به دا وي زموږ مینوال ده چې بس یو بل سره مونږ ته پکار چې یو جیل وشو زموږ لګونکو چې لکه یو بل تخیر یې نه وي څه نه وي نو زه خو وایم چې ټول عمر یو بل سره جیل وسل دی پکار دی. منجن ماما دا خو ډېر یخ خو ډېر مزیدار نو دا اصل کې ګرمي نه جون جولای میاشت جون جولای میاشت کې مونږ کوشش وکړو چې مینوالو یو داسې تحفه پیش کړو چې د هغې نه خوندونه مزې هم واخلي او بل دا چې دا یو پېره څوک وخوري که نه نو 24 ګنټې به بالکل یخ یخ خبر وکړم دا ایجاد لا چا کړی دی؟ دا ایجاد چا کړی دی خو دې اوس د بنیاد موږ شروع کړو په مردان کې او دا به انشاءالله ډېر زیات مشهور ومنګه او ډېر زیات مینوال به چې کوم دی نه خوندونه مزې اخلي. اخر که د خپل ایډرس لږ بیا شریک کړه. جی زمونږ چې کوم درې منجن ماما کیفې ایډرس دی هغه د چاټو روډ باندې به سیده راځي مین مایارو بازار نزد عبدالحق مشهور کباب وکړی. جی بالکل څنګه چې منجن ماما وویل دي تاسو خپل ایډرس شریک کو که څوک کم دینه خوند اخیستل غواړي د دې څه چې کم فلیور دي کم جوس دي نو دوی تاسو خپل ایډرس شریک کو په دې سره په ساتل شي راتلی شي ولا هم دې سره زموږ پروګرام سر ته رسي د الله پامان.